پنجشیر کې په 15 ځل څه باندې 2000 قرات زمرد وپلورل شول. سلام ستړي مشي. د پنجشیر د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلینو نن دغه ولایت له قانون د تازه استخراج شوی زمرد د پلورلو خبر ورکړی دی. دغه ولایت د قانون او پټرولیم رئیس محمد قاسم امیری ویلي چې د 15 ځل لپاره د هیواد پر سوداګرو 2540 قرات زمرد د 4,800 په ارزښت د قانون د څارنې کمیټې د سیمه ییزو چارواکو او سوداګرو پوښتونکو د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. امیري زیاته کړې چې تر دې وړاندې هم په 14 ځل څخه کم 7000 قرات زمرد د څه باندې $218,000 په ارزښت پلورل شوي وو. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.